بشپړ خبرونه او پایل هم په یو تازه خبر باندې کوو. ځای سرچینې یک تلویزیون ته ویلي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد په خدیجة الکبرا جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د سرچینو په وینا دا شمېرې وروستۍ نه دي او ښایي د ورځې تر پایه د وژل شویو او ټپیانو شمېر زیات شي. هم مهاله له هغې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي، په وروستیو اونیو کې هېواد ته د هغوی د جبري ستنېدو بهیر هم چټک شوی دی. زرګونه کورنۍ د سرحدي لارو له لارې افغانستان ته داخلي شوي دي. داسې کورنۍ چې د ګڼو ستونزو ترڅنګ له یوې نامعلومې راتلونکې سره مخ دي، په داسې حال کې چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بنسټونو مرستې هم کمې شوي دي. دلته د تورخم بندر دی، هغه ځای چې هر ورځ سلګونه افغان کورنۍ چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې وي افغانستان ته داخلیږي. سړي، ښځې او ماشومان چې له لږې شتمنۍ سره د خپل هیواد د ستونزو راستنېدو لارې ته مخه کړې ده. د دغو کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې سره له دې چې د پاکستان تابعیت لرونکي ښځې لري د پاکستان لخوا ایستل شوي دي. اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې هیڅ استثنا نه ده منلې. مجیب الرحمن د دغو کسانو له ډلې دی، یو سړی چې کلونه یې په پاکستان کې ژوند کړی او میرمن یې د هغه هیواد تابعیت لري، خو بیا هم په جبري توګه افغانستان ته راستون شوی دی. ښځه مې پاکستانی ده او بس واړه پکې راغټ سو، پلار تقریبا واده مې هلته کړی و او زموږ داسې امید نه و چې داسې موږ راویستلو. موږ ویلې چې مطلب دا موږ سره داسې چالان وکړي لږ ټایم به راکړي یا به موږ له څه ووایي. د شپې تقریبا 2 بجې وې موږ باندې دروازې ماتې کړې، بره رال زموږ واړه ماشومانانو 2 کال یو کال ماشومانانو او بس بې عزتۍ سره چې دی موږ راویستلو. په پاکستان کې افغان پناه غوښتونکي وایي چې هیڅ آرامي نه لري، نه شپه او نه هم ورځ. د هغوی په وینا د پاکستان پوځي ځواکونه د کډوالو پر کورونو بریدونه کوي، هغوی نیسي او په جبري توګه له هېواده ایستل کیږي. ښځې او ماشومان هم له دې وضعیته خوندي نه دي. او د پاکستان هم ښه ده، خو حکومت یې دومره غلط چلن راسره کړی د پاکستان په خود. زه په خپله ونیولم اسلام آباد ته راغلم، زما سره خپل ګاډی و، زه یو ټلیفون ته هغه ټیم را نه کسې، ګاډی مې په نیمایي لار کې پرېښود، نام کولو ته مې راوستی و، اخیستی مې و، خپل ګاډی مې و، خپل کاروبار مې ده، دوکانونه مې و، هلته د خلکو کاروبار دغسې پاتې شو. د 50 کالو 500 کالو مطلب چې د چا کاروبار و 1 منټ وخت یې ورنکړ. د کډوالو په وینا په ایستلو کې نه یوازې انساني معیارونه نه دي مراعات شوي، بلکې د هغوی شتمنۍ او اموال هم ضبط شوي. راپورونو د وهلو ټکول، ځورونې او د افغان کډوالو ساتنه په خرابو شرایطو کې په پاکستان کې هم خپاره شوي چې اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. په افغانستان کې هم د کډوالو په کمپونو کې وضعیت اندېښمن دی. د سرپناه کمښت، روغتیايي خدماتو نشتوالی او ابتدایي اسانتیاوې د راستنېدونکو لپاره جدي ننګونې دي. د ایستل شویو کډوالو د کمپ مسئولین وایي چې موجودې اسانتیاوې د راستنېدونکو د ګڼ شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافی نه دي. در اینجا که از 2 کمپ است، یکی هم کمپ عمری است، دیگه کمپ لالپور دوسرکه لالپور است. سهولت برای مهاجرین به چه اندازه ضرورت است؟ اگر اینجا زیاد بمانه باز ما 2000 خیمه که آمد اونا را هم نصب میکنیم. همداشان د کډوالو وزارت وایي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره لومړنۍ مرستې، موقتي سرپناه او روغتیايي خدمات برابر شوي او هڅې روانې دي څو هغوی په ټولنه کې بیا جذب شي. د دوی له جملې 14315 کورنۍ له پاکستان، 1006 کورنۍ له ایران او 8 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. له دغو مهاجرینو سره د راستنېدنې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت له لوري د خوراک، څښاک، روغتیايي خدمتونو، وړیا سیم کارتونو، نغدي مرستو او یو لړ نورو بیړنیو مرستو سربیره د ترانسپورت زمینه برابره شوي او په باعزته توګه خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې یوازې د روان کال د جد میاشتې په اوږدو کې له پاکستانه تر 14000 ډېرې کورنۍ او له ایران څخه تر 1000 ډېرې کورنۍ ایستل شوي دي. کارپوهان ټینګار کوي چې د کډوالو پایدار رایستل اوږدمهاله پلان، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د کورنیو نړیوالو بنسټونو جدي همکارۍ ته اړتیا لري څو دغه کورنۍ وکولی شي په خپل هیواد کې نوی ژوند پیل کړي.
د بغلان ولایت د زرګرۍ بازار چې په وروستیو ورځو کې بېسارې بدلونونه تجربه کړي وو اوس د سرو زرو او سپینو زرو د بیو د کمښت شاهد دی. یو شمېر زرګر وایي چې د سرو زرو د هر اونس بیه چې څو ورځې وړاندې نږدې 15,600 ډالرو ته رسېدلې وه اوس 4,800 ډالرو ته راکمه شوې ده. هغوی د سیمې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د نړیوالو بازارونو بېثباتۍ د دغو بدلونونو لامل بولي. په همدې حال کې د بغلان یو شمېر اوسېدونکي د سرو زرو او سپینو زرو د بیو له کمېدو خوښي څرګندوي. د بغلان ولایت د سرو زرو په بازار کې د سرو او سپینو زرو بیې راټیټې شوي دي. سرو او سپینو زرو له پخوانیو وختونو راهیسې د دولتونو د اقتصادي ملاتړ او همدارنګه په کورنیو کې د ودونو او ټولنیزو مراسمو کې د مهمو او نه جلا کیدونکو اړتیاو په توګه ځانګړي ځای لري. ډیری کورنۍ د ودونو لپاره د سرو زرو برابرول د اساسي شرطونو څخه ګڼي. خو په دې وروستیو ورځو کې د بغلان ولایت د زرګرۍ بازارونه د سرو او سپینو زرو په بیه کې له بېسارې بدلون سره مخ دي. اوس حالت بدل شوی او د دې قیمتي ګاڼیو بیه راټیټه شوې ده. په پلخمري کې یو شمېر زرګران وایي چې د یو اونس سرو زرو بیه چې څو ورځې وړاندې نږدې 15,600 ډالرو ته رسېدلې وه اوس 4,800 ډالرو ته راټیټه شوې ده. زرګران دا بدلونونه د سیمه ییزو کړکېچونو او په نړیوالو بازارونو کې د بېثباتۍ زیاتوالي ته منسوبوي. با 5,600 دلار رسیده بود حالا در 4,800 دلار رسیده. یعنی فکر کن که نقره بازارش این در 4,340 دلار رسیده بود که 1 کیلویش. حالا بدبختانه که در 2,600 دلار حال رسیده. یعنی فکر کن که خیلی مردم ما ضربه دیده. در بیش روز خیلی مردم پریشان شده. وطن ما شما نرخ‌ها واقعا بلند افتاد در جهان مکمل. دیگه وطن ما شما بعض مشکلات اقتصادی است. مردم نمیتونه استفاده بکنه. د سپینو زرو بیه هم په تیرو څو ورځو کې له بېساري لوړوالي وروسته راټیټه شوې او بازار یې ښه وده کړې ده. نرخ نوا در این روزها خب بسیار چند روز پیش قیمت شده بود. متاسفانه یک دو روز شده که بسیار نرخ‌ها شیشته. بسیار از تجارای ما تاوان کرده، بسیارش فایده کرده، بسیاریش تاوان بیش از حد کرده دیگه. زرګران له حکومت غوښتنه کړې د هغو خلکو فعالیتونه ودروي چې له رسمي جواز پرته کار کوي. هر کس که اگر جواز زرگری می داشته باشه وقت داره که طلا خرید فروش کنه، چی نقره باشه چی طلا باشه. در غیر آن دیگه کس حق نداره که مثلا بدون جواز بیان در کسب زرگری کار بکنن، طلا رو دست بزنن یا نقره رو دست بزنن، به این سطح بالا ببرن. په ورته وخت کې د بغلان یو شمېر اوسیدونکي د سرو او سپینو زرو د بیو د راټیټېدو له امله خوښي څرګندوي. والا می نرخ و نوای طلا خو اینطور گپ است که یک روز بسیار بالا میره یک روز پایین میره. 2 روز پیش ما آمدیم یعنی فکر بود گرامشان در 9,000 و 8,500 بود. حالی 8,000 رسید یگان گنجه 7,800 دیگه اونمو رقم نرخش فعلا نموندم. یکی از مشکلات مهم جامعه فعلی ما و شما اینمی است که خانواده ها اکثرا تقاضا و توقعات بیشتر دارن و این بالا یک جوان واقعا خیلی فشار میاره. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د ګاڼیو بیه ډیره لوړه شوې او ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. دوی له کورنیو غوښتنه کوي چې د اقتصادي ننګونو په پام کې نیولو سره په ودونو کې د سرو او سپینو زرو د درنو لګښتونو له لګولو ډډه وکړي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار کې د 340 متر په اوږدوالي او 15 مترو په سود د یوه سړک د جوړېدو کار پیل شوی دی. دا سړک د فیض آباد د سنگ مهر بزکشۍ میدان له څنګ څخه تیریږي او موخه یې په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمول دي. دا سړک 340 متر اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري او د شاوخوا 28 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کانونو شرکتونو لخوا او د بدخشان د کانونو پټرولیم د رئیس شفیق الله حفیظي په نوښت د فیض آباد ښار کې پیل شوی دی. مسئولین وایي چې د دې سړک جوړولو هدف د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمول او د ښاروالو لپاره د تګ راتګ اسانتیا ده او د دې سړک سره به د ښار د ترافیکي ستونزې یوه برخه حل شي. با افتتاح از این سرک و با جورسان این سرک انشاءالله این مشکل راهبندی بازار ما و شما حل می شود و دیگر راه مواصلاتی ملت مردم ما و شما بیشتر می شود که مردم بتوانند به وظیفه و به مطلب خود به سر وقت برسند. پروژه‌ای را که امروز ما و شما افتتاح کردیم طول ازی 340 متر، سرزش 15 متر و هزینه مجموعی پروژه در حدود 27 میلیون افغانی است که ما و شما امروز شاهد افتتاح پروژه بودیم در این منطقه هستیم که با ساختن این پروژه، با ساختن این سرک مشکلات 50% مردم فیض آباد در قسمت شهر جدید مرفوع می‌گردد.
د بدخشان اوسیدونکي د دې سړک د جوړېدو له امله خوښ دي او وایي چې په تېرو کلونو کې د ښار په ترافیکي ستونزو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او د دې سړک د جوړېدو سره به د دوی د تګ راتګ ستونزې کمې شي. واقعا یک دستاورد بسیار خوب است که با ابتکار مقامای بلندرتبه امارتمان و خصوص جناب حفیظی صاحب رئیس معادین با جمعی از تجارای ما که را به اصلاح بخیر پیش میبرند. این واقعا که یک ازدحام در ولایت بدخشان بسیار به اصلاح کم میکنه. دا په داس حال کې ده چې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په تیرو کلونو کې د نفوسو او وسایطو د زیاتوالي له امله د جدي ترافیکي ګڼې ګوڼې سره مخ دی. د تخار ولایت د سړک ترانسپورت د تنظیم ریاست د ادارې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د تخار د والي مرستیال د پرانیستو په مراسمو کې ویلي چې د ترانسپورت د تنظیم ریاست ادارې ودانۍ به په 2 پړونو کې د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په لګښت د کورنۍ بودجې له لارې د 10 میاشتو په موده کې جوړه شي چې ګټې اخیستنې ته به د کاري چارو د ښه والي د ترانسپورتي خدمتونو د لا ښه وړاندې کولو او مراجعینو ته د لا ډېر اسانتیاو سبب وګرځي. د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار کې د ولایتي لارې د ترانسپورت ادارې د ادارې ودانۍ د بنسټ ایښودنې مراسم ترسره شول. د تخار د والي مرستیال د دې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې ویلي چې اسلامي امارت هڅه کوي له بودجې او داخلي عوایدو څخه د ټولو اداري اړتیاوو او ننګونو د حل لپاره کار وکړي. د 4.5 سال که چی که به کارا صورت گرفتن و انشاء الله العزیز در سالهای بعدی در 4.5 سال بعدی هم انشاء الله العزیز ما و شما میبینیم که انشاء الله چه رقم که در سنگر فعال بودیم و انشاء الله العزیز در کارهای بسازیم انشاء الله العزیز شاید پیش قدم باشیم. این تعمیر با هزینه بیش از 11 میلیون افغانی که بودجه آن از وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی تمویل میگرده. لله الحمد با اعمار این تعمیر انشاءالله که هم مشکلات کارمندا و هم مشکلات مراجعینی که ضرورت به ترانسپورت دارن انشاءالله حل میشه. په ورته وخت کې د تخار د ولایتي لارې د ترانسپورت اداري مسؤلین وایي چې د دې ادارې اداري ودانۍ به په 2 پوړیزه ودانۍ کې د وزارت د ترانسپورت او هوانوردۍ له بودجې څخه د 11 میلیونه افغانیو په لګښت د راتلونکو 10 میاشتو په ترڅ کې جوړه شي. د ودانۍ ګټې اخیستنې به د کارونو په ښه کېدو د ترانسپورتي خدماتو د وړاندې کولو په اسانتیاو د مراجعه کوونکو لپاره د اسانتیاو په زیاتوالي کې مرسته وکړي. 20 سال گذشته ای که حکومت گذشته زیادها پیسه ها از پیششان تیر شدن جرأتی را نداشتن که راه سالنگ جور بکنن و جرأتی را نداشتن که کانال قشتیپه را جور بکنن، جرأتی را نداشتن که یک بند برق برای مردم افغانستان بسازن، جرأتی را نداشتن و البته این را نداشتن که اونها روادار به مردم افغانستان نبودن بلکه اونها مقصد و مرامشان به جیب شخصی‌های خودشان بودن. دغه پروژه تمویل ټول بودیجه چې د 11 میلیونه افغانۍ ده او په مدت کاري چې د 11 میاشتې دی. په 11 میاشتې کې باید د برابرداري ته وسپارل شي. دغه تعمیر چې دی 320 متر مربع زیربنا ده، مساحت د زیربنا ده او همداسې دو طبقې لرونکی دی، 8 اتاقه لري، جهاز تشنابونه، همداسې اشپزخانې. مسئولین د خلکو لپاره د ترانسپورتي خدماتو ارزښت په ګوته کوي او ټینګار کوي چې اوس مهال د معیار لرونکي ودانۍ نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د دې ودانۍ د جوړېدو په 320 متره مربع ځمکه کې به ټولې ستونزې او اړتیاوې رفع شي. عزتمند اورېدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.